ننګرهار کې د ګرمۍ په زیاتیدو سره د کولر پکیو پیر او پلور ډیر شوی. محب الله او سهیل چې جلال آباد ښار کې د کولر پکیو جوړونکي او پلورونکي دی وایي دلته جوړیدونکي کولر پکې د بهرنیو هغو پرتله ارزانه او د کیفیت لرونکي دي. ولا بازار خدا د ورځې دغه لسم خرڅېږي شلم خرڅېږي دغسې بس لګیاوي پکې کار کوو. لرګي ښه دغه کابل اډه کې خرڅېږي لرګي راځي ماشین یې راکوي او بس موږ راځو بیا دا کولر مولر یې ترېنه جوړوو. نو بس ښه ده کار ښه ده انشاءالله شکر ده ښه ده بس راځي پکې قیمتونه د هر کولر بس دغه 2018 دغسې هغه قیمتونه دي. کولر پکې خو ننګرهار کې ګرمي ډېره زیات دی او کولر پکې دلته ډېر زیات چلیږي. سولري کولر پکې چلیږي ځکه چې ننګرهار کې فرق ډېر کم دی نو د هغې په خاطر سولري پکې ډېر زیات چلیږي. د ورځې خو موږ تقریبا شپږو کولره جوړو او بازار یې ښه دی. څومره چې ګرمي زیاتېږي نو دلته کولري فروشات زیات دي. والله شکر دی خپل کار نه خو ډېر راضي و الحمدلله سږ کال ښه کار ټیټ دی. بل لور ته اسمت الله چې جلال آباد ښار ته د کولر پکې د اخیستو په موخه راغلی وایي ننګرهار کې ګرمي دومره زیاته ده چې هر کس که د اخیستو توان هم نه لري مجبور دی چې وایخلي. وروره زه راغلی یم دلته کولرو پسې کولر والم او ګرمي ډېره زیاته ده بې کولره وخت نه تېرېږي. مجبوره یو چې اوس کولر غټ وړو ته واخلو د ګرمۍ د لاسه. څوک وسه لري څوک وسه نه لري نو مجبوره دی چې واخلي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د ننګرهار هوا نږدې 43 درجو ته رسېدلې